إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د کتاب ریاض الصالحین شرح من کوله د الله سبحانه تعالی په توفیق سره، او نن به ان شاء الله یو نوی موضوع او یو نوی باب هغه شروع کوو. امام نووي رحمه الله وی چې حدیثونه را جمع کړي او د آیتونه وی باب فی المحافظة على الأعمال. د دې باب عنوان یې خو د اعمال حفاظت، یعنی کوم نیک اعمال چې تکي د غي حفاظت کول، باغی باندې همیشواله کول، او دا اوچت مسلمانان دي، اوچت مؤمنان دي چې عمل کوي نو بیا دغه عمل خپوخ کوي او په خواله دي ته وي چې په مخه کوي. یو دغه جذباتيان اونته کی دي، دا غریبان کم ټیم کې جذبه اوچته شي عبادتو کې. بعض خلک موسمیان دي، موسم مطابق عبادت کوي. روزراله بس دی و ګرم ګرم شي، ټوپۍ به بسر کې او تسبیح براوایل. نو بعض خلک زینو ته ګوري، صرف چې ته مکه مدینه ته لاړ شي بس دی و غټ عبادتونه شروع کی، په خپل ځکه بیا هغه پرځي منظم نه کوي. نو الله دې داسې حالاتونه موږ ساتي. مؤمن هغه صحیح حقيقي مؤمن چې د خپل اعمالو حفاظت کوي، په هغه باندې دوام لري، د عمل دې په هر ځای کې کوي. خباز خلک او درې قسم موږ ذکر کو. نو باز خلکو ته ګوري او ځان له یوازې دی، نو بیا نه تهجد شته او نه عبادت شته، سوم نشته. او چې کله سره مرګري خوښه کی، مرګرو ځکه شپه وکړه یو پاسې روګدوګ د تهجد وکړي. دغه چې خلک خوښه کی، چې خلک ویني به دغه جذبه راشي، خلک نه دغه جذبه نه. دلیل چې د عمل کې مشي چللې، چې سړی د الله بندگی کوي، هغه به به دې ته نه ګوري چې خوښه کی څومره خلک تیو زه په کم ځکه يم، په کم ځکه نه یم. همیشه د الله سبحانه تعالی بندگی کوي. ان شاء الله باغی باندې دلایل چې هغه روان دي. دا ډیره اهمه موضوع ده، د نیکو اعمالو حفاظت او باغی باندې همیشواله. د دې موضوع لري زموږ ټول ضرورت لرو، ځکه چې ډیر رونه زمونږه رونه خويندې هغه د وخت پورې عمل وکي، بیا عمل پری او يرم پکار ده. ځکه چې د عمل د نه قبلېدو یو نه خدا ده چې په دې عمل پسې ته بل عمل ونه کې، چې په دې عمل پسې ته بل عمل ونه کې. ځکه به شداد رحمه الله دا خبره کوله: اذا رأيت الرجل في طاعة الله، کله چې ته وسړی ویني چې د الله بندګیان ډېری کوي یا د الله بندګي کوي، نو پوه شه چې د سره د دې عبادت پشان نور عبادتونه مشتي، نو هغه عبادتونه د دې عبادت ترخ کو دی. ډېر اهمه نقطه د عبادت، انسان عبادت ترکای کی. او چې کله ته وسړی ویني ګناه کوي، نو پوه شه چې د سره نور ګناونه دي، هغه ګناونه ترخ کو دی. عبادت ته عبادت ترکای کی او ګناه به ته د ګناه طرف ترکای کی. نو چې سړی د الله سبحانه تعالی بندګۍ باندې دوام ولري او دا همیشه کوي، نو پوه شي چې د عبادتونو دي چې ترخ کو دی. ما خبره دا کوله چې د عمل د نه قبلېدو نه خیو دغه ده چې ته عمل وکي او پاغي پسې به نیک عمل نه وي. یره پکار یو سړی مونځ وکي، منځنه بل مونځ نشتی، نو په دې یری د پکار دی کې دې شي دغه مونځ نه قبول شي، ځکه خو بل مونځ دا ونه کو. ځکه کله موږ قبول شوی
نو د نیک عمل د قبلېدو یو نښه دا ده چې په دې عبادت پسې به بیا بل عبادت کې د عبادت په تا راکاږي بل عبادت نو ستا د ژوند به همیشه د عبادتونو نه ډک یعنی دوام به لري ته به د عبادت په انشاءالله دوام ساتل د الله سبحانه وتعالی بندګۍ باندې او په عبادت باندې د دې فضیلت د دې فائدې او د دې اسباب دا به انشاءالله بیانو. مؤلف رحم الله اول د قران یو څو ایتونه راوړي به حدیثونه راوړي. اولنې ایت دا راوړي بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. الله يا غوخ ندر غله چې دې مؤمنان او غزړونه نرم شي د الله سبحانه وتعالى دې ذکر ته او دې حق ته اي غوخ ندر غله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. او لوی مسلمانان دي نشي د اهل کتاب او بشان کوم ته چې کتاب ورکړی شو الله وي وخت به ډیر وولیدو یعنی پیغمبر پسې بل زر رانغه دا غي د لاسه دغه غزرونه سخت شو. وشړو چې بده ایت کې سي دې ایت دې موضوع سره څه تعلق دی د دوی د زړونو چې سخت شو مطلب دا چې دوی عبادتونه پرې خو دي کې سړی کدوې په خپل عبادتونو باندې قائم وکم چې د دې پیغمبر خولي چې رسول له دا هغه پیغمبر راتلو پورې به دوی زړونه نه سختې دي او د زړونو چې سخت شو مطلب دا چې دوی د عبادت په منځ کې پرې کړو ختم کړو ځکه زړونه چې نه هغه سخت شو. دې ته دا فائدہ او دې طرف ته اشاره چې د اهل کتابو طریقه ده دا غوښ سره ځان نه وشان کی هغه عبادت ته وخت پورې پیغمبر چې دغه یو عبادتونه کول چې پیغمبر ته مړ شو هغه عبادتونه څه شو ختم شو زړونه سخت شو فطال عليهم الامد زمانه په غټه تیر شو او زړونه لاړو سخت شو. درشن د باز خلک چې نصیحت ته وته کو بس پټیم باندې گزاره کوي او چې لګ دی وته نصیحت پرې خو او دې هر څه پرې دي او باز خلک دي سي دي سبحان الله د ډېر لګ دي چې دته کې چې د عالم درس ملاو نشي او دته کې چې نصیحت ملاوم نشي خو دې په خبرو باندې مضبوط روان دي کوم چې د مخ کې اوریدلې د ټول جوړه غشاني. ازما په دې باب کې خپل تجربه ډېر کسان ما سره کینی پارسی وینه مې موږ سره برابرۍ نصیحتونه او بیانونه او درسونه به کله به چټي لاړ شي چې راشي یو جاهل اجهل خلق الله ته جوړ شوی د الله په مخلوق کې جاهل سره هغه منځونه تیم پاتې شي هغه تقوا تیم تلی هغه د مخنه نورم ختم شوی او دلیل په دې باندې چې الته تل د هغه اعمال پر خو دي کوم چې د مخ کې کول ځکه زړه سخت شي بیا چې واپس دې سلسله ته برابرېږي نو به کې چټي وخرش بیا لاړ شي بیا چې برابرۍ بس دا موسمي غونته کې دي کدر سکینه سم د الله بندګي ډیره مزه کوي کدر سکینه نه استم بس د الله بندګي نشته. موږ لوز د الله سبحانه وتعالى سره کړه چې موږ ستاسو بندګي کوو دا لپاره وخت نشته چې دا به یو وخت کې به الله بندګي کوي بس دا لپاره زمکه نشته چې به زمکه به کې په نور مکو ان شاء الله دا ښه تفصیل مخې تر روان دي. دوی آیت راوړل وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناه الانجیل. الله عیسی علیہ السلام زوی د مریم موږ لګلو ورکړو ول موږ انجیل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه او کوم کسانو چې دغه تابعداري کړې و دغه په زړونو کې منګه رأفة ورحمه مهرباني او شفقت چولو یعنی ډیر نرم زړه ولو د عیسی علیہ السلام تابعدار او دغه وجه داوا سو وجه موږ تفسیر په درس کې بیان کړو ولې دغه تابعدار نرم زړونه والو چته دي ځکه چې په خپل عیسی علیہ السلام نرم زړه والو او څنګه چې استاد دې سي شاګردانی په استاد کې چې کوم صفتی د لازم شاګرد تروړي که شاګرد اهلی داغه
او قبلولای شي ښه صفات د استاد صفت د په شاګرد کې راځي. ځکه علما وایي چې د بدعتیانو سره به سبقونه نه وي، د بدعتیانو سره به نه کینی په درسونه کې، ولې د دنه به دا صفت لازم تا ته راوړي. ورهبانیه ابتدعوها، الله وی هغوی بخپل دین کې د رهبانیت راويسته، او رهبانیت د ګوټونو کې کېناستو ته وایي. د صوفیو د دین چې زموږ په دې امت کې مشتي ډېر، او به زموږ په دې ملکونو کې پاکستان، افغانستان او د خوشه د ملکونه غالبا لګ نه ګوري، غالبا مسلمانان چې هلته کم دي هغه د صوفیانه مذهب والي او مولیان. دغه پټکې چوریا غړي ګرګړي کې چې تاسو ولې په دې ویډیوګانې کې د صوفیان دي، دوی د نصاراو په دین کې د رهبانیت راويسته. الله ابتدعوها، بدعت جوړ کړو. ما كتبناها عليهم، الله من بدانو لیکلي چې تاسو په ګټونو کې کېنئ الا ابتغاء رضوان الله. الله من په صرف دا لیکلي چې الله راضي کوي. یو معنی ده، دوی معنی ده چې دوی دا کار د دې لپاره وکړو چې موږ الله راضي کو. ځکه چې بدعتي چې بدعت کې هغه تم دین وای، نو په دې بل الله زمانه راضي شي. خو بدعت خو دې جوړ کو ځه الله سوي فما رعوها حق رعايتها، ناکم بدعتي چې جوړ کړو هغه هم زیته ونه رسو. سوي چې دې موضوع سره سکار دې سره کار دی کنه، هغه عملي په منځ کې پرې خو خدا خو جدا مسله ده چې دا په دین کې وکنو بدعت خو کو نه چې اوس دې بدعت کو یو خو دا کار غلط کو به دې د ګور چې خپل بدعت تم زیته ونه رسو. ګوټونو کې کېناسته په ځم باندې لازم کړو او بیا ګوټونه پرې خو دوه هغه رهبانيت پرې خو دوه. یعنی دې ځکه الله دا غوي بدی بیانې چې غوي د عمل سر ته ونه رسو، په دې عمل باندې همیشواله ونه کو. زمونږ د پاره کې د درس شو چې اے مسلمانانه د الله بندگی به پرې دینه، لکه څنګه چې نصارو پرې خو دیوه. بیا بل آیت راوړی دی واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، او پیغمبر د خپل رب عبادت کو دا وخت پورې چې تاسو سره شي مرګ راشي، دا وخت پورې بندگی کې مطلب چې د عبادت ختميږي نه. او په دې کې ردوم شو دا بار بار دا خبره کړه، په دې کې رد دی په صوفیو قبوریان مشرکان چې دا غوي د عقیده چې بعض خلک دي دي چې هغه اوچتي درجه ته رسیدلي دي او هغه عبادت ته ضرورت نشته. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت څوک نشته، او الله ته د مرګ پورې به عبادت کې مطلب چې عبادت لپاره وقفه نشته. زه بوډایم، زه بیمارم، زه نه جوړم، زه مزدوري کوم، زه مسافر یم، زه وډوکم، زه دیسم، زه دغه دا قصې نه چي. د الله بندگی به کې د کم وخت پورې د مرګ پورې چې ساده نه وته مست خبره ختم شو. اوس دې نه بعد به حساب کتاب دی، عمل د مرګ پورې دی، حساب کتاب د مرګ نه بعد دی. نو ته دا حساب کتاب نه مخکې څنګه ودرې؟ ځکه چې دا چې کوم ځکه ودرې دی او د حساب کتاب پورې کوم وخت نه خالی پاتې شو، د دې وخت بر سره حساب کتاب کیږي. کتاب کې څنګه الله سبحانه وتعالى بندګی نه دا کړی، دوام وسره نه. الله سبحانه وتعالى عیسی علیہ السلام تذکرہ په قران کې کړی ده چې عیسی علیہ السلام د مور په غیږ کې خبرې کړې وي چې کله به قوم راغی او ورته وی پلار خو استا خسړه او مور دې دې غلطه خزانه دالک د کوم زینه تاراوړ فاشارت الیه. الله ته دا طریقه خو له چې ته د خبرونو روجونی سي نغې دې ماشوم ته اشاره وکړه. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، نغوی دا اوس دې ته وګورئ ماشوم بغیر کې پروت موږ څنګه خبرې وا خبرې شروع قال اني عبد الله، زر الله بنده. ډېری خبرې وکړي نو مخ کې سوې واوصاني بالصلاه والزکاه ما دمت حيا، او یالله ماته د منځ ویلي د زکات ویلي څه شي ما دمت حيا، چې کوم وخت پورم ژوند دی. پیغمبر ته دا وصیت ته او دا نصیحت ته، نو موت او کوم ځکه عبادت پرې دی. بیا د مو سره بارو به کوم ځنه به گنجائش راشي د پرې خو ته دا فضیلت ته د عبادت باندې د دوام لرلو. یو فضیلت لري چې الله سبحانه وتعالى دې مؤمنانو صفت کړي
څنګه صفت کړي الذين هم على صلاتهم دائمون مؤمنان هغه دي چې په منځونو باندې دوام لري دي سینې دي چې ګره منځونه کوي ښا منځونه کوي د ډیر به ته ملاوي شي دغه چې منځ کوي دا په کوم داخل شو را ټک خطا چي کوي الذين هم على صلاتهم دائمون همیشه کوي داغه منځونه دا نه دي چې بس کوم وخت کې طبيعت برابرو جمعه تزا کوم وخت کې پالتو خو جمعه تزا کوم وخت کې ستړی نه وي جمعه تزا او باقي وختونو کې عذر دغه دی چې بس څوک بیمار هم څوک کار کې څوک څه هغه دا خبرې نه وي همیشه مونږ کوي کله کټ کې پروتي د لقیدو نه هم مونږ کوي که بیماری مونږ کوي د جهاد په میدان کې تور وسره پلاس کې اوسه کوي مونږ وکړي الذين هم على صلاتهم دائمون عمل لغوی همیشه دی بل فضیلت د دې ده د اعمالو د حفاظت او بغي باندې د دوام چې د الله سبحانه وتعالى محبوب عمل له د الله سبحانه وتعالى دا ډیره خوخه ده چې د انسانان یو عمل کوي او همیشه کوي د الله خوخه ده عائشہ رضی الله عنها وی چې د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو چټای و هغه باندې به رسول صلی الله علیه وسلم د ورځې کې ناستو او د شپې به هغه ټول کړه خیمه به تی جوړ کړه خیمه په شکل او به بګی مونږ کو نو خلک را روان شو د رسول سم په شاته ولاړو رسول سم خو بدن مونږ کو صحابه کرام په شاته ولاړو ځان له خلکو به خلک رو ډیریدو فاقبل رسول سم د خلکو په سروت او توي یا ايها الناس خلکو خذوا من الاعمال ما تطيقون دومره عمل کوي چې به کولای شي فإن الله لا يمل حتى تملوا الله ګوره د نیک عمل په بدله ور کول ګوره نستړی کی تاسو وستړی شي د څومره کوله نصيحت ته چې عمل کینو په دومره حدود کې کوي چې کولای شي فإن الله لا يمل الله نستړی کی ګوره په بدله ور کول باندې حتى تملوا تر څو چې تاسو نه استړی شي چې تاسو ستړي شو یو الله به د عمل بدله نه درکې بیا مخکې وان حب الاعمال الى الله ما دام وان قل الله سبحانه وتعالى په اعمالو کې هغه عمل ډیر خوخته چې همیشواله پیوشي اگر کلهږي او دا فائدې د ست ان شاء الله دی تفصیل مخې ته خره روان دي چې هغه عمل دوام نه لري چې کم عمل د حد نه زیاتی د طاقت نه زیاتی جذباتيانو دګنی لکه مثال کې نن ما بیان کو تهجد فضیلت به د شپې لږ شل رکعات وکي ولا تلاوتونه او جړاګه سباله به له ستر کوس کی به دي سلورو تر کوش بیا وسو ګر استړیو د اول ورځې نه غلطي کړې و د جذبه خنې ډیره پالتو جذبه کاری خراب کو ستړی شو چې ستړی شو هغه عمل ته پاتې شو نو کده د عمل د طاقت په اندازې کړي او همیشه کړي یو سړی تهجد کوي 2 رکعات کوي همیشه دغه سړی نه خره چې کله کله جذبه کې راشي او میاش کې یو 10 رکعات کوي د شپې دغه نه دی خو د شپې 2 رکعات کوي او روزانه کوي فإن الله لا يمل الله خو نستړی کوي به دی باندې چې د اعمالو بدله ورکه او بغیر استړی شي نه رسول سموي ځان بستړی کوي او چې تاسو ستړي شو عمل به پرې چې عمل پرې خو بدله ختم شو په روایت کې دا راځي وکانه آل محمد صلی الله علیه وسلم او د رسول صلی الله علیه وسلم ملګرو د رسول خپلوانو بیبيانو اذا عملوا عملا اثبتوه عشر نووي کله چې بغوي سنیک عمل کو اثبتون به همیشه کو صحیحینو کې دا حدیث چې کله به عمل کو نو سبه کو همیشه به کو اولنې حدیث په دې درس کې هغه د عائشہ رضی الله عنها روایت ته او موږ ذکر کو دغه مؤلف رحم الله راوړی وی چې وکانه احب الدين الیه ما داوم صاحبه علیه د رسول صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې هغه عمل ډیر خو چې همیشه وکېدو دغه نه بعد حدیث راوړی دی
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خبر کړ من نام عن حزبه من الليل او عن شيء منه یو سړی دی د خپل وظیفې نه وده شو د شپې چې به کم نیک عمل کو دا غینه وده شو او شيء او عن شيء من یا د سیسین وده شو یعنی لږ عمل وکړو نور ته پاتې شو فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر بچ سار پاسې سار د منځنه بعد د ماسپخین د منځ پورې په دغه منځ کې خپل د وظیفې د خپل عمل قضا راوړه كتب له كأنما قرأه من الليل الله بد عمل د لپاره دي چې لګي لګي د شپې کړه رواه مسلم حدیث به صحیح مسلم دی حدیث کې دا فائدہ چې مسلمان خپل عمل نه پریدي کو د شي تینو به راوګرځي دې د دوام وای یو سړی د شپې د شوی تهجد کوي ودش را پاسې سار باندې لړ سار مونږ یو کو به خپل هغه نفلی عبادت بیا وکړو خو پریدي نه دا د مسلمان طریقه ده او الله سبحانه وتعالى اجر به څنګه ورکړي مهربانه بادشاہ الله ول به اجر هم دغه ورکړي هغه مراجر ورکړي او هغه شان عبادت ورکړي لکه د جری شپې کړي ځکه چې دې سړي سره سوچ ته فکر دی عمل راوګرځي هم چې د فرض منځ سوچ نه پریدله دغه نفلی عبادتونو د شپې وظیفه شو موږ تیار شي پرځي موږ هیڅ پروا نه ول لازم که څه پروا نه هیڅ پروا نه او د صحابه کرامو په دور کې د تابعینو په دور کې چې بچانه موږ پاتې شو هغه ته خلکو لاسنیوي کوي او دا خبره غوي ته دینه غټه ښکاری ده چې چا خپل خپلوان مړ شي خپل مړ شو دا خو الله په تقدیر کې لیکلي بس مړ شو الله دې وبخي چې سړی نه موږ پاتې شي دا خدام لا تیر مات شو ما خبره دا کوله چې دا حدیث ته نفلی عبادت مبارک دی چې نفلی عبادت ته کې او همیشواله پکې یو ورځ نه پاتې شو بیا هم سستی بزن کې مره ولا خیر د ورځې وکبه خو پاتې کوي ما دغه نه باندې حدیث اوره وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عبد الله بن عمرو بن العاص او عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما د پلار او زوی دوه صحابيان دي او دا غزوان دي چې رسول الله په راغله وی یا رسول الله رسول الله سلام ووري دی وکسنه چې عبد الله ویلي چې زب ټول عمر له روزي نیس ویلي دغه شانی ویلو رسول الله راوخت وی تا ویلي یا رسول الله ما ویلي رسول الله سلام ته استاد جسم پتا باندې حق ته استاد خزي پتا باندې حق ته بچو د باندې حق ته نو دې شکار کوا چې په میاش کې درې ورځې روزي نیسا وی رسول الله طاقت د دین زیات بس ځوان سره به درې ورځې روزي نیس به د رسول الله سید په پته کې دغه دوه روزي نیس د پیر او د جمعرات وی رسول الله طاقت د دین زیات او ځوان سره به جره په پته کې دوه روزي نیس نبی او رسول الله سید یو ورځ روزه کوي یو ورځ بوزه کوي د دین اخوا نور څه نشته د صيام الدهر نه رسول الله منه کوي همیشه روزه بل نشي یو ورځ روزه یو ورځ بوزه د اخیری وخت پورې دغه طریقه او په اخر کې چې ډېر کمزوري شو نه ارمانی کړو چې ما د رسول الله په وصیت باندې عمل کړو نو خبره دغه چې بوډا شوملای ټیټه شو یو ورځ بروجه یو ورځ بوزه او داسې دغه عهد او لوز د الله سره چې عمل به بزن باندې دا کوم دا کوم به زموږ بشانو ګرم شي ګیره مې پرې خو دا وای چې درې سلور ځای جامد غټ شي شیشه کې ځان ته وګوري بس به لړ شي بلیټ راوړي دا زموږ دای څنګه پالتو خبري نبی چې کړه ډیر کمزورې شو نبی به دې څه کوله لکه له سورځي به بوزه کړه به له سورځي روزه کړه به له سورځي بوزه کړه نبی به له سورځي روزه کړه په دې طریقه باندې خپل خبره سره ته ورسوله حالانکه دا د ځواني په وخت کې رسول الله هغه د بوډاوالي په وخت کې دا کار کو هغه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله تویلو یا عبد الله اے عبد الله لا تكن مثل فلان د پلانی په شان نشي ګره ولی کان يقوم الليل فترك قيام الليل وی د پلانی په تهجد کول وزي پرې خو دی متفق علیه د حدیث صحیح بخاری سے مسلم کې رسول متنسیت پلانی په شان نشي ګره تهجد کول وزي پرې خو دی د اعمالو حفاظت ونکو
دوام وسره نه په عمل باندې. کان یقوم الليل فترک. په دې حدیث کې ډېرې فائدې. اولنۍ فائده ځوانانو له دې تیزی ورکول. موږ هم تیزیانی ورکو، خو موږ تیزیانی بل شان دي. پلانی په شان نشي ګوره سعودي نه را تښتېدل پیسې خراب کړو او پلانی په شان نشي کمزور شو په مزدوري. زموږ د اکثر نصیحتونه اگر کا د کی حرج نشي چې پلار بچی د مزدوري وي، خو موږ د مزدوري د دې عبادت او د دین نه مخکې کړی ده. کچرته د دین د لاسه زموږ مزدوري ته نقصان رسی، نو بیا ډیر لږ خلک دي چې دین له ترجیح ورکړي او خپل مزدوري ته نقصان ورسي. غالبا خلک دا نظریه ده چې دین کله ستا مزدوري او دنیا ته نقصان رسي، نو بیا د دنیا او مزدوري مخکې کوزه کې جوړې د ضرورت ده. نو ځوانانو له بدیسي تربیت کې لکه رسول سم دي چې ځوان ته وایي کنه عبد الله نشره پلاني په شان ګره تهجد وکول وسی پرې خو دي. دویمه فائدہ رسول سم متراکس نوم وانه غس نوم متواغس د سوق ته چې قیام الليل پرې خو ده. یو کس خوشتي کنه رسول سم پیژني خو نوم وانه غس سوق به شرمې نه. ها کته چې ته یو سړی مثال ورکول غواړي په یو ګناه باندې لیدلې دی په ګناه په نافرمانی باندې یو واقعه بیان کوي، یو سړی و ما لیدلو، یو سړی و ما پیژندو، زمونږ د خلکو دي په شرمونو او شرمې. انسان خو کمزور دی، دنه ګناونه کی نه کچرته په ګناه باندې ولي دي بیا بل کس ته صفت شروع کی چې خسړې پرې د مړه ابو رجمل ته ولي پرده په راوچا. دا طریقه غلطه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چا نوم نه غست. کله کله په تقریر کې دي سی ما بال اقوامین وې دا څه چل شوی دی بعضو خلکو له چې دا چلونه کوي. بعض خلک په مخامخ نه شو څومره خپل دعوت او حکمت ته بعض به بو شو په ځان باندې دا خبره مونږ ته ده او غنور به ونه پیجندو چې دا سوق دي. پرده را چول په مسلمان باندې دي چې رسول د پته یا سوق ته وې نه وت. الغرض د حدیث دا مطلب دی چې عمل شروع کې نو به پریدمه. دغه نه بعد حدیث ته وان عائشه رضی الله عنها قالت عائشه رضی الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره. کله کله به رسول الله د شپې د مونږ پاتې شو د بیماری د لاس او د پاتې شو بل څه مشکل به ترغه عذر برا پیښ شو. صلى من النهار 12 ركعه. نو د ورځې به سوره کاته وګړو 12 د شپې موږ د رسول الله سوره کاته یو لس رکعاته به رسول الله کو. نو چې کله به چې بیمارو ستړی به عذر به وته بیا سبا لا غمونځ کو 12 رکعاته به وکړو، خو خپل عمل به نه پرې خود. رواه مسلم د حدیث په صحیح مسلم کې. انسان حیران شي د صحابه کرامو د سیرت یو ګوري چې څنګه بغوی د خپل اعمالو حفاظت کو، څنګه بغوی دوام لرو په اعمالو باندې. لکه ابوبکر صدیق رضی الله یو دو مثال در کوم ځکه چې نور خبرې ډېرې پاتې. ابوبکر صدیق رضی الله رسول الله صلی الله علیه وسلم وی د سحر منځنه بعد خپل جمعات کې وی تاسو کې څوک د جنازې سره تللی وی یا رسول الله زه. پتاسو کې څوک روزه دی یا رسول الله زه. پتاسو کې چانن صدقه ورکړي یا رسول الله ما. او رسول الله د اعمال شماري او غوي یا رسول الله ما. بیا رسول الله وی مجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. دا اعمال چې په سړي کې راځم شي هغه جنت ته ځي. ابو بکر تم جنتی. دسی هغه د اعمالو حفاظت کوي نه وینه بدا نه ځای کېده. روزانه غوي ځان له ټارګټ یې خو د جنازې له بزو مسکین له پیسې ورکو، د غریب ته پوس وکاو، د بیمار ته پوس وکاو. دا وی طریقه. بلال رضی الله عنه ورته دوی مثال واله رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته کم دي سي عمل کوي چې د الله نه بغټ امید ساتي. هغه یا رسول الله دا سوال ویاو انی سمعت خشخشه علیک. ما ستاسو پیزار आवाज په جنت کې اوریدل. غریب دغه قسمه خاص پیزار دي کجوري دي ونی نه جوړ کړي. ناغه چې به روانو هغه به आवाज کو. نو دغه आवाज ما په جنت کې واورېدو. وی رسول الله بل خو دې سي عمل نشته خو دا د چې همیشه زبو دا سکه ګرځم
او چې کله مو د سو کوم نو باغي به 2 رکعاته مونږ کو یعنی د دې مداومت تلاسه په خپل عمل دوام ساتلو هغه د الله سبحانه وتعالى جنت ته وته سره دغه پیزارو هغه پیزار چې دغه وو زموږ په شان نه اوس موږ کې غزر اشتیا ته پوښتنه کوم او جواب مال مره کوم ځکاري او سره جواب مال راکې نو عجایبات برخکاري شي تا د او دس نه بعد 2 رکعاته کله کړي دی په نږدې وخت کې شاته مزه نو څوک وایي چې کې دې بس په کې دې کال مخ کې کړي هم چې ته یو جذبه کې راغلی او چې ته بیان کې به اوریدلی چې د او دس نه بعد 2 رکعاته شتي د دین فضیلت ده خو بلال رضی الله عنه چې وکول هغه بل شان طریقه زموږ دی بل شان طریقه بلال رضی الله عنه د مرګ پورې بزم باندې دا خبره شته کړي و چې زبده 2 رکعاته لازم کومه دغه نه بعد راځو دې خبرې لا چې یو سړی کله په یو عمل باندې مداومت کوي او د خپل عمل په مخه کوي دته به څه ملوي اولنی فائدہ او ثمره د ایمان بډيري څومره چې یو سړی نیک عمل کوي نو ایمانی ډيري لکه اوس یو سړی دی هغه د ساخ مونځ صلات الضحى روزانه 3 رکعاته 2 رکعاته 6 رکعاته دا کوي او بل سړی په دغه ټیم کې خوب کوي تاسو چې دوه ایمان یو شان دي ها کوم دا وایي چې دوه ایمان یو شان دي زموږ د دماغ به خراب شي دغه ایمان ډیریږي د عمل سره یو سړی دی په اپته کې یو پیر تهجد کوي د جمعې په شپه چې تویخ یو تهجد کوي یا بل چې د چوټي راشي تهجد کوي او بل طرف ته یو مسلمان دی چې هغه هر شپه تهجد کوي د ایمان به یو شي نه دا ایمان ډیری ځکه چې د عبادت سره ایمان د ډیریږي کلهږي کډيري کوړ کې عبادت او کلو عبادت او ماته استوي چې هر عبادت ته بل عبادت ته راکاږي او په دې باندې د حدیث نه دلیل خامه متفق علیه حدیث د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رسول صلی الله علیکم بالصدق رشتیا وای رشتیا فإن الصدق يهدي إلى البر رشتیا انسان د نیکی طرف ته راکاږي وإن البر يهدي إلى الجنة او نیکی انسان د جنت طرف ته راکاږي نو رشتیا ترخ کو د نیکیانو ته نیکیانو راخ کو د کوم زیته جنت ته یو عبادت به بل تر راکاږي بل تر راکاږي بل تر راکاږي نو ایمان به ډیریږي زیاتی مضبوطی بیا رسول صلی الله علیه و اياکم والکذب ځان دروغ نه ګورئ ساتي فإن الكذب يهدي إلى الفجور دروغ انسان گناهونو ترکاږي فسق او فجور ترکاږي و ان الفجور يهدي الى النار او فسق او فجور انسان کوم ځای ترکاږي جهنم ترکاږي او ماته استاد شداد رحم الله قول لك سات مخکې بیان کو چې وسړی په عبادت ویني نو پوښه چې د سره نور عبادتونه شتي او چې وسړی په ګناه باندې ویني نو پوښه چې د سره نور ګناهونه شتي هغه ګناهونه دي ګناهونه ترخکو دي الله سبحانه وتعالى زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي ناولنی فائدہ به څه شو ایمان ډیری په ایمان کې ترقی راځي ځکه چې د عمل په مخه کې نستغ ایمان کمی نه پټی ته زمکه ته او په مخه ملوي نو زمکه ژوندۍ د سره د عمل په مخه کې ژوندۍ دي دویمه فائدہ به کې دا چې د غفلت نه بلري غافل کیږي خو هغه سره د الله نه د الله د کتاب نه د پیغمبر سم د حدیثونو نه چې هغه عبادتونه نه کوي او چې سره په مخه عبادتونه کوي لکه موږ ګوره پاول کې ماته استوي چې عمل به دومره کوي چې څومره کولای شي خو خبره زمونږ ګوره د دین روان چې عبادتونه ډیر کوي خبره به سکه روانه ده همیشه کوي خبره ګوره د دې ده یو سره لکه عمل کې خو همیشه کوي د غافلینو کې نه دي غافلینو نه الله ساتله او د غفلت د بیماری او د دې علاج او اسباب د الحمدلله الله په توفیق سره یو درې درسونو کې جدا بیان کړي کو تاسو ته یاد په دې وخت کې مې بیان کړي الله سبحانه وتعالى خپل پیغمبر ته وی واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ودون الجهر من القول بالغدو والاصال پیغمبر خپل رب یادوا پاجزي سره یادوا په پټه یادوا اواز ډیر موچته وا بالغدو والاصال سحر ما خام یادوا یعنی دوام په وساته
نبی او ته آیت په اخر کې سوې ولا تکم من الغافلین او مکه کې د غافلانو نه دغه چې کم سړی په عمل باندې دوام نه لري دغه شک نشي د غافله عبد الله بن عمر او ابو هريره رضی الله عنهم اجمعين اغه من رسول الله دا خبره اوریدلې و په صحیح مسلم کې دا حدیث ته على اعواد منبره رسول الله په خپل منبر باندې ولاړ دی منبر په لرګو ولاړ او وی چې لینتهین اقوام عن ودعهم الجمعات دا کوم خلک چې ګوره وی جمعې پریدي د جمعې منځل نه راځي دوی د خپل عمل نه ګوره غلیش او دا عمل دی پریدي دا جمعه پرې خوده او ليختمن الله على قلوبهم ولا يكونن من الغافلين او کدی سینه کین الله بو ته بزرونو باندې مهر او به د غافلانو نشي یعنی عمل پریدمه کله چې ته د عمل همیشه کینو د غفلت نه بده الله ساتي د دویمه فائدہ شو دریمه فائدہ د الله سبحانه وتعالى محبت د دې سره ملاوي او موږ ټول د ارمان دي او زموږ د کوشش دي چې الله زموږ سره محبت وکړي کته دا وړ الله سره محبت وکړي نخپل عمل هغه همیشه کوا حدیث قدسی کې درځي په صحیح بخاری کې حدیث ده ابو هريره رضی الله الله وی ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل او زما بندل کې نفلی عبادتونه کوي او همیشه کوي حتى احبه تر دې چې زو سره محبت شروع کړم ته چې د عمل کې او په مخه کې پرې دې نه زګور دا خلکو باس نه کوم دا کله وکي پرې دې به سوخ بعد وترایات شي سوخ کې به جذباتي شي د دین د درسونه باوريو من په تجربه د مخ کې وي دا باز ما په سره شي سب د سزيره ته نه معلوم چې داخله پکې وکما نمګو ته ګور داخلي د سزور ته دیني ځکهګا درسونه راځه نه داخله کومه ما ته پته چې دنه به د هوایي سورې بعد وزي خو زه ته به څه طریقو خمسه دي سي وکه خو دې کار کوي چې درسونه راځه دې له خبر راځو خو زم چې علم وکم علم دا موږ په درسونو کې څه خای دومره دې ګرمي به واپتري درسونه لرایش بیا دې دوه درې ورځې پکې چټي بیا ورو به چې سره ملو شه ناراضي درته بشه سب دعا کو جل رحم وکي دا خو یې داخلي کوم علم کوم ورتلي دا هغه تش جذباتيان الله سبحانه وتعالى دې سالاتونه موږ ساتي الله دې موږ ته هغه دینداري نصیب کړي چې هغه همیشه تا دینداری ده چې ته د مرګ پورې په خپل منهج په خپل طریقه هغه باندې مضبوط ولاړ یو د الله سبحانه وتعالى بندګي کې ما درېمه فائدہ دا ذکر کړی چې الله سبحانه وتعالى محبت هغه دې سره ملاوي چې انسان خپل عمل همیشه کوي سلورمه فائدہ په سختو کې د وتولار هغه یو داده چې انسان خپل عمل همیشه کوي په دې باندې دلیل له الله سبحانه وتعالى د یونس علی السلام مبارک وی چې کړه د مې خېټه تلل فلولا انه كان من المسبحين الله وی کچرت نو یونس علی السلام په خلقو کې چې زما پاکي ویلې للبث في بطنه الى يوم يبعثون الله وی د قیامت پورې بده د مې په خېټه کې پروت نو چې سره ما د دم ویلې چې ستاره دلیل بخپل زی صحیح نه دی څنګه وې دې چې خو الله وی چې یونس علی السلام کچته د مې په خېټه کې زنوي یاد کړي نو ما نه راويستو نو دا خو دغه وخت خبره په دې کوم چې دلیل نه چې د عمل د همیشه کړي په دې دلیل لري مفسرین دا خبره لیکي د آیت لاندې امام ابن جرير رحمه الله وی د دې مطلب دا دی لولا ما تقدم له من العمل في الرخاء وی کچرته یونس علی السلام پرهت کې مونږ نوې یاد کړي نو ما نه راويستو خو ما په دې راويستو چې پرهت کې مونږ ډیر یاد کړیو پاکه نه ویلې مطلب چې د عمل همیشواله کړي البته په دې ته نه دي کتري چې سخت ده کراهت ده خو الله همیشه یاد کړي یو زمونږ طریقه ده کنه زمونږ څه ده په سخت کې یادوا او پرهت کې وې څنګه خو نه شي کته ته چې واده دې کې سندري ډمانه څنګه مړ شي چې الله یاد کو او ترې چې الله یادول زینه الله یادول زینه کې چې د مصیبت راغی چې د غم راغی
بیا الله سبحانه وتعالی دا خلک د دې مصیبتونو نه وباسي ځکه چې د دوی هغه عمل همیشه نه دی لږ وخت پورې دی سپینه ټوپۍ تسبیح اجامت غټ کړي وته ورځ او د لږ وخت پورې په ټي باندې به کپړه راواچي د کپړې در اچول دا مطلب دی چې دا خو یو وخت پورې بس د الله نه یره ده مړی شوی دی څه وخت بعد بیا دغه ټي وي چلیږي هلته دا قسم خلک الله سبحانه وتعالی دې مصیبتونو نه راوباسي او مشهور حدیث ته محسوس و پیری بیان کړی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تداویل یا غلام انی اعلمک کلمات اے ماشومه یو څو خبرې د خمزان سره یاد ساته او زه به دا حدیث ټول وایم ترجمه سره چې تاسو ته فائدې ملو شي وي ما ته ویلو چې احفظ الله يحفظك د الله د دین حفاظت کو الله به ستاسو حفاظت کوي احفظ الله تجده تجاهك د الله د دین حفاظت کو الله به خپل مخ ته عمومي یعنی الله به سپارځي کې مرسته کوي اذا سالت فاسال الله چې کله څه غواړي د الله نه غواړه او اذا استعنت فاستعن بالله وکله چې مرسته غواړي د الله نه غواړه واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء الا قد كتبه الله لك کله ټول امت را جمع شي او تعالی فائدې درکول غواړي نشي درکول مګر دومره فائدې چې الله لیکلي وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك وكثرت ټول امت را جمع شي تعالی نقصان درکې نشي درکول مګر هغه چې الله لیکلي رفعت الاقلام وجفت الصحف قلمونه اوچت کړي شوی دي او پانی وچی شوی دي صحیح پکې وچی شوی دي یعنی تقدیر خبرې لیکلې شي نوې پکې سن راځي چې دي هغه دي زما استاد تقدیر کتاب پانی چې دغه وچی شوی دي او قلمونه بند شي نور پکې سن کېږي نو بل خپل تقدیر باندې صبر وکړه بیا او رسول سموي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده الله پر راحت کې پیژنه نو په سخت کې به دي پیژني یعنی د دې لپاره ما دا حدیث وی چې کله ته پر راحت کې د الله سبحانه تعالی بندگی کې په سخت کې د الله سبحانه تعالی بندگی کې په هر وخت کې د الله بندگی کې اعمالو کې د استمرار دي الله بتا نه ری او ته په دې مصیبتونو کې نه بریدي دي مصیبتونو به راوباسي پنځمه فائدہ اعمال باندې د همیشوالي غدا ده چې کله د عمل بیا ته نشي کولای عجز شوي بدل الله اجر درکړي سبحان الله ګوره ډېره غټه فائدہ ده په صحیح بخاری کې د حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا مرض العبد او سافر کله چې یو بنده بیمار شي یا په سفر باندې وځي كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا الله ولا اجر لکی کم چې د خپل ذکر کوو او کله چې د روغ کوي امام ابن حجر رحمه الله وی هذه حديث لاندي هذا في حق من كان يعمل طاعة فمنع منها وكانت نيته لولا المانع أن يدوم عليها وإذا أجر غسل دې ملاوي چې د نیت ته چې زبد عمل همیشه کوم خو یو وزر په منځ کې راغی دا غي د لاسمنه شنو الله ولاغه اکم ورې چې خالد هغه ولم ډکې کړي خدای ساتي امام ابن حجر سوې وې دا هغه چا د پاره چې عمل همیشه کوي لکه اوس یو سړی دی میاش کې چې د ورځ دوا تهجد کوي یا یو سړی دی چرته په بدري میاشتو کې یو روزه ونیسي خواوشا کې څوک ویني یو ګرم شي لګ دي او دی بیمار شو دا روزه ثواب به ته ملوي یا قشان ها نه دا په ځل کې دا نو د زمې شکو یو وخی او یو سړی هر میاش درې روزي نیسي بیمار شو غریب پکټ کې پروت دی نشي نه طاقت نشته الله ولا اجر ورکړي ځکه کې دا سړی خوي الله ولا اجر ورکړي ځکه دې ځوانانو ته زما د نصيحت ته په دې ځواني کې د الله بندګي وکي په بوډاوالي کې بناس په کور کې پکټ کې به پروت او اجر برته هغه ملوي کم چې په ځواني کې ګټو رسول الله سبحانه وتعالى مهرباني او شفقت لکه اوس ته په دې ځواني کې لګي د الله سبحانه وتعالى بندګي کې قسمه قسم بوډا شوي په خپوري دردونه په ملاري دردونه کمزور شي ګرځیدونه وته په کټ کې پروتي هغه اعمال او میټر اقشان سٹارټ ځکه چې ستا اراده و چې دا به همیشه کومه مخې ته به دې خبر رااله چې نورسته طاقت ختم شي نو دا په اعمالو باندې د همیشوالي او فائدہ ده شپږمه فائدہ غدا ده چې د دې د لاس ګناونه بخلې کی کم سره چې اعمال همیشه کوي مردنه سبا خلې کی ګناونه یو سړی پر رسول الله په سراغ عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته صحیح بخاری صحیح مسلم کې شته و یا رسول الله په ما باندې حد قائم ک
رسول الله حد داسې قایم کړي وایي ښځه مې ښکل کړې ده په لاره روان و ښځه یې ولیده او ښکل یې کړه خو زنا یې ورسره نه وه کړې د هغوی داسې ایمان و چې بیا اوس په دې انتظار دی چې حد به قایموي په ما باندې یا رسول الله بس ما ختم کړه ګناه مې کړې ده په دې ګناه باندې دا پښیماني دا هم ایمان دی اوس موږ څومره ګناهونه کوو کم یو خفه دی کم یو خفه دی په دې خپلو ګناهونو بلکې بعض پکې داسې شته والعیاذ بالله چې دا ګناهونه رایې دی او فخر کوي ګورې و یو وخت کې مې پلاني ته هم داسې ویلي وو ورغلی وم پسې تماچه مې ورته په تندي ایښودې وه ګناهونه رایې دی فخر پرې کوي پاتې را دا چې دی په ګناهونو خفه شي چې الله دا زما نه څه شي او د هغوی دا حال و د هغه اوچتو انسانانو غلطي خو د هر څه نه کېږي پیغمبران د ګناهونو نه پاک دي بس راغی رسول الله رسول الله ته د دې حد نشته یعنی اوس رسول الله د ځان نه خو خبره نه کوله رسول الله چې کوم خبره خو شي دا غدار چې کله زنا وشي نو دغه کول کړی دی صرف بیا را پاسې د وخت بعد یا رسول الله اقم علی الحد یا رسول الله دا حد را باندې قائم ک رسول الله ته الله بنده څنګه باندې حد قائم کو به د رسول الله سره مونږ کو منظر بعد پر رسول الله باندې آیتونه نازل شو نو رسول الله چې شو هغه چې راغله حد قائم کاغه جمعات کې ناس پاسې یا رسول الله حد کسو قائمه ځان تیار کما نه حد نه قائمو دی خوراش وی الله آیتونه نازل کړو س اقیم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات الله وی منځ کوا د ورځ په دې سو کې د شپې په دې سو کې ان الحسنات يذهبن السيئات نیکیان ختمی بدیان لرا رسول الله موږ سره اوس موږ کوو یا رسول الله موږ په دې قسم عبادتونو باندې ستاسو ګناه ختمي بیا غسړی یا رسول الله خوشاله شو علی هذا لکه آیت خاص زموږ لپاره د رسول الله ته نستاده لپاره نه لجميع امتي دا ټول لپاره دینه ثابت شو ګور الله ته څه طریقه خو ورځ په دې سو کې مونږ کوا ځل یې مقرر ک د شپې ځل دې یې مقرر ک چې سبق کې مونږ پکې کې د دې د لاسه واستغه ګناهونه ختمي یعنی مطلب دا شو چې دوام به لري دې ځکه الله دا نه دی ویلي چې یو پیر مونږ کا ځکه نه دی ویلي کنه دا طریقه جوړه ښه ومه فائدہ هغه دا ده چې اخر خاتمه به په ایمان سره او دا خو زموږ د ټولو ارمان دی او الله سبحانه وتعالى زموږ اخر خاتمه په ایمان سره کې الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په وخت کې راولي چې الله سبحانه وتعالى زموږ ناراضي او الله سبحانه وتعالى موږ له مرګ په وخت کې راولي چې موږ په توحید او د رسول سم په طریقه باندې مضبوط یو نو واضح خبره ده چې یو سړی من شب على شيء شاب عليه په کوم شی باندې چې ځوان شوی باغې به بوډا کی او چې باغې باندې بوډا شوی ومن شاب على شيء مات عليه او په کوم شی باندې چې بوډا شوی نو باغې باندې به مړ کی خو په کوم شي کې به مړ کیږي او څنګه به مړ کیږي او اخر خاتمه به څنګه دا د یری خبره ده او د دې علم د چا سره دی د الله سره وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت اللوي هیڅ نفس ته د پته نشي چې سبب سکی او نه چاته د پته شي چې کوم ځمکه باندې بمري نو چې ته د پته نشي چې کله بمري او کوم ځمکه بمري نو ولې د اعمال بیا پرې خو دي ولې د همیشه نه یو سړی وی زبا پمیاش کې 2 شپې سکوما قیام الليل کوم 2 شپې په میاش کې خا 2 شپې د وکړي اوس میاش بعد به بیا نمبر راځي نو د سره د علم شتي چې زما کلم رم په کوم ځای کې ممرم نه کده چرته د اعمال باندې دوام ساتل وي روجي نیوي جهادونه نیک اعمال علم عبادتونه د سلسله جاری وي نو په د باندې د امر په دې وخت کې راغلی وي چې دی په عبادت کې مصروف وي په دې خبره خو رسېدی کړه نو خپل خاتمه د ایمان سره هغه ته ملويږي په دې باندې چې کله ته نیک عمل باندې دوام وکړي او د نهایت کومه ده
دا به لازم راځي. نهایه مطلب یعنی آخرنۍ چې کوم لمحات دي او کوم وخت دی زموږ په ژوند کې به لازم راشي. او خیار سړی هغه دی چې هغه د انجام سوچ کوي، د دې سوچ نه کوي چې ابتدا به څنګه کېږي، د انجام سوچ پکار دی او به لازم راشي. کل نفس ذائقة الموت، هر سړی باندې به دا راشي. ځکه یو شاعر وایي تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد. وی دا هغه شي دپاره توخه جمع کا، عمل ډیر کا چې کوم چې به لازم راځي. ځکه چې مرګ چې دی نو دا د ده ملاقات به لازم د بندگانو سره کېږي، دا نیټه به لازم پوره کېږي. وتب مما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرقاد. او توبه وبس د هغه اعمالو نه چې تا کړي دي، ګناهونه چې کم کړي دي، توبه وبس او ته ژوندی هوښیار اوسه مخکې د دې نه چې په قبر کې د خلک سم لیوالته دې گزار کړي. ستندم إن رحلت بغیر زاد وتشقى إذ يناديك المنادي. نو په هغه ورځ به ډېر ندامتونه وکړي چې کله ته د دنیا نه وځې او تا سره توخه نه، او په هغه وخت به ډېر خفه شي او زړه به دې وچوي چې کله اواز کوونکی اواز وکړي چې د قبرونو نه راپاسې. أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغیر زاد. وی آیا ته دا خبره خوښوې چې ته د هغه قوم سره ملګری شي چې هغوی ځان سره غټې غټې توخې راغستې او تا سره توخه نه. په سفر باندې وته نور خلک هم وتي د هغوی سره توخې دي، ته ورته هریان ګوري او ستا سره هېڅ هم نشتي، په قبر کې یوازې پروت دی. د دې ورځې لپاره تیارې او حسن الخاتمه. په دې باندې یو ښکلی مثال زما مخې له راغی. تقریبا 4 ورځې مخکې زمونږ د درس ملګری او زمونږ خاص ملګری ابو اسامه چې تاسو یې پیژنئ، هغه وفات شوی. الله سبحانه وتعالی به رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی د هغه قبر د جنت باغچه وګرځي او الله سره زموږ ملاقات به جنت الفردوس کې وکړي. الله دې ورته بدیانې ټولې وبخي او الله دې ورته نیکیانو ښه بدله ورکړي. ما خبره سره ونه کړې وه، څومره ښکلی مثال پکې راغی. دا ملګری د جمعې په ورځ ما په درس کې ولید او د هفتې په ورځ مړ شو. د درسونو هغه سلسله، د علم د طلب کولو هغه سلسله، د مجالس الایمان هغه برخه به یې اخیسته د مرګه پورې د هغې نه قلار شوی نه. حالانکې د زړه بیمار وګورئ، دا دلته چې کوم ځوانان ناست دي نو دا خبره واورئ او بیا ځان پې وتلئ. ولې نه وي راغلی شیخ صاحب بس هغه جو ټیم لږ دغه شو رالم ډیوټۍ نه جو لږ ستړی وم لږ دغه وم، ولې رانهلې بس یو ځي ته ورغلم ملګري خواته ناست وو. دا داسې انسان و چې د ده زړه والونه بند شوي وو او د هغې اپریشن یې وکړې خو مرګ یې په هغې کې نه و، د هغې نه بعد مړ شو. دا 2 اپریشنونه که 3 وکړو د هغې نه بعد به هم درس ته راتو او ناست به خو د ځوانانو په شان دام نه جوړې ډډه به یې لګولې وه. اخر خاتمه زه په دې باندې ګواه یم او دا ملګري ټول ګواهان دي او د قیامت پر ورځ به دې ګواهي ورکوو چې یا الله ستا دا بنده موږ بار بار لیدلی چې ستا په کور کې به ناست و د بیمارۍ په حالات کې د زړه بیمار و، خو قرآن او حدیث به اورېدو د هغې لپاره به ډېر لرې نه راتو، د سنه جدیده نه ښه د هغه دنیا نه به راتو، دا کوم چې دې خوا او شا کې اوسېږي دوی ته موږ وایو واورئ، د هغه ځای نه به را روان. هغه انسان د دنیا نه لاړ، خاتمه ښکلې خاتمه په ایمان سره ګواهي ورکوو موږ په دې باندې چې د آخري وخت پورې هغه په توحید باندې د رسول په سنتو باندې مضبوط. خو څومره غټه فایده ورکړه دې اعمالو هغه ده چې هغه مرګ هم په هغه اعمالو کې راغی. یوه دویمه فایده نن چې د هغه د تذکیره دلته کېږي نو دا هم د دې د لاسه کېږي، یعنې په قبرونو کې ډېر خلک پراته دي. زموږ نږدې خپل خپلوان مړه شوي دي او مړه کېږي لګیا دي او مري به، موږ چې تذکیرې نه دي کړي په داسې مجلسونو کې. او دا یو انسان چې نه زما خپل او نه زه خپل وم او نه ما بغیر د دین نه پېژندو او نه زه بغیر د دین نه پېژندم، رشته د دین وه. نن چې د هغه تذکیره کېږي او دا خلک په هغه پسې خفه دي او هغه لپاره دعاګانې غواړي، د دې وجه دا ده چې هغه سړی د الله په دین باندې مینو، د الله دین د زده کړې ځان محتاج ګڼو د الله دین ته،
همیشه به د الله په دین پسې ګرځېدو. کوم ځای کې به درس و هلته به روانو سره دي چې عمر یې زیات و سپین ږیری یم و بیمار وم. الله سبحانه تعالی دې په رحم وکړي. الله سبحانه تعالی داسې طاقت او داسې توفیق موږ له هم راکړي. د درس په اخره کې هغه کوم اسباب دي چې د هغې د لاسه په انسان کې دا صفت راځي چې هغه مداومت ته صفت ته اعمال همیشه کوي. اولنی سبب یو صورت شمارم په تادی سره ځکه چې وخت لږ دی. اولنی سبب چې کله تا ته پته ولګي چې اعمالو باندې همیشوالی د دې څومره ثواب دی نو بیا به ته همیشه کوې. چې یو سړی د ثواب نه نه خبر نو څه به وکړي؟ داسې ده که نه ده؟ ګوره یو سړی د فایدې نه خبري نو بیا هغه عمل کوي. ماشومانان دي ریال او روپۍ نه خبرې دي ولا ورکه شلی نه دي خبر دي چې په دې ریال کې څه فایده ده په دې روپۍ کې څه فایده. رو پوي به سختي په هغې باندې دغه شان چې کله ته د یو عمل فایده نه پېژنې نو ته به یې څه وکړي. او په دې کې یو ناشنا مثال په دې باندې هغه زما ذهن ته راغی. خضر علیه السلام او موسی علیه السلام چې ملاقات وشو. موسی علیه السلام ورته زه به تا سره ځم ما ځان سره بوځره کوم علم چې الله تعالی درکړی دی نه زه څه زده کوم. هغه ورته ته ما سره صبر نشي کولی. موسی علیه السلام ورته صبر به کوم ولې به نه کوم؟ نو هغه ډېر ناشنا جواب ورکړو وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا. او څنګه به ته صبر وکړې په هغه کار باندې چې ته یې پېژنې هم نه پته درته نشتي ده. او هماغه شان وه د موسی علیه السلام په ذهن کې به چې نور څه و بیا صبر ونه کړو. نو چې د یو شي تا ته پته نشته د یو عمل فضیلت تا ته نه دی معلوم نو ته به څه عمل وکړي. دویم سبب د بدې خاتمې نه یېرېده. د بدې خاتمې نه چې څوک یېرېږي دی همیشه د الله بندګي کوي. لکه اوس ته ماسخوتن لمانځه نه بعد ناستې پالتو یا ټي وي ګوري یا موبایل ګوري په زړه کې د یېره راغلی چې یاره دا مرګ خو راځي. لکه اوس مرګ راشي او په دې حال کې مړ شي نو پاسه یو 2 رکعته به وکړي. بیا به دا ته په مخه کې یېرېږي تر دې نه چې ته په دې حال کې مړ نه شم. یېرېږي به تر دې نه چې په دې حال کې چې ته مړ نه شم نو د خپلو اعمالو به حفاظت کوي. درېیم سبب چې د هغې د لاسه انسان په اعمالو باندې همیشوالی کوي نیکه معاشره او نیک ملګري. انسان د خپلې معاشرې زوی دی د معروفه خبره. څنګه چې معاشرې نو هغه شان به ته څنګه چې پلار یې داسې زوی نو څنګه چې معاشره ده دغه شان به ته. الله سبحانه تعالی خپل پیغمبر ته واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ای پیغمبره کینه د هغه خلکو سره چې هغوی سحر ماښام الله رابلي. ولې د دې خلکو سره چې ته کینې نو ته به هم دا نیک عمل همیشه کوې. اوس ته کېناستې نیکانو خلکو سره یو هفته دا نیکان خلک څه کوي؟ مثال ماسخوتن لمانځه نه بعد درس له ځي نو ته به ورسره هم ځې. بیا دې ووایي چې زه ځم پلاني ځای کې مې د ماما زوی دی پلاني ځای کې د کاکا زوی دی او د هغوی ملاقات له ورځه یو 2 شپې به د هغوی سره وکړه. هغوی نه ځي درسونو له نه د هغوی د دین سره څه کار دی. د 2-3 ورځې به ته هم نه ځې. بیا به سوچ شي د خپلو ملګرو نه به شاته پاتې شي. نیک ملګري او ښکلې معاشره دا تعالی پتا کې جذبه پیدا کوي د دې چې د نیک اعمال همیشه کوه. څلورم سبب ما د درس په اوله کې بیان کو چې عبادت کې نو دومره کوه چې ستا په طاقت کې دن نه وي. ځکه چې غالبا چې د خلکو نه عبادتونه پاتې کېږي نو هغه د څه د لاسه پاتې کېږي د حد نه زیاتې وکړي بیا دې پاتې شي. ځکه چې دی سوچ کې چې هغه شان به کومه بیا به هغه شان کومه بیا بس پرېږدي. که ده چې ته په هغه وخت کې لږ کړی وی او د طاقت په حدودو کې دننه یې کړی وی نن به دې نه تنګېدی. او کله چې د رسول صلی په مخ کې د یو زنانه تذکره وشوه چې یا رسول الله پلانې هره شپه لمونځ کوي. رسول صلی الله علیه وسلم بس کوي علیکم من الاعمال ما تطیقون. دومره عمل کوي چې کولی شي. بیا دا ښځه روزانه شپه لمونځ کوي. یو هفتې پورې به وکړي 2 پورې به وکړي 3 پورې به وکړي او ولاړې ټوله شپه اوده کېږي نه نو دا به د کومه پورې دا د شپې نه اوده کېږي. یو وخت به داسې راشي چې ستړي به شي د عمل به بلکل پرېږدي. پنځم او اخرنی سبب به ذکر کو هغه دا
د الله سبحانه وتعالی دعاګانې غوښته چې الله ما په خپل دین باندې همیشه مضبوط ساتي او مال توفیق راکړي چې بندګي همیشه وکما دا غټ سبب دی او چې الله توفیق نه درکړي والله لازم کوي کی زه بار بار دې مرګرو ته وایم چې تاسو سوچو کې په دې خبره کې دوه کسان دي یو زه دغه کټونه دي دا یو سار منځل را پاسي د بل نه را پاسي دوه ځوانان دي دوه روغ دي دوه کسان دي ملګری دا یو زی درسونو کې ناسي بیانونه او علم زکې دا بل نزي دوه یو شان دي اخر سو وجدا دا چې دی یو له الله سبحانه وتعالى توفیق ورکړي دی بل له توفیق نه دی ورکړي ولایاد بالله دی دینداری تر اتله دا ګور خپل کمال مګنه تبسه او کمال بدی سي او زبسه او کمال به میسي چې رب العالمین اجازه نه کړي کنه او غو توفیق نه را کړي نو ول لازم کوم د دینداری هغه معمولی زره عملو موکو نشو کوله الله سبحانه وتعالى تعجزي کوي الله سبحانه وتعالى نیکانو خلقو یو دعا را نقل کړي د قرآن کې سده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا اے رب زمونږ زړونه کاګنه کې ورستر دینه چې تا مونږ ته نه غلار خوري دا یعنی الله مونږ په دینه غلار باندې څه ساتي مضبوط ساتي مونږ په همیشه ساتي نیکان خلک د دعاګانې غواړي چې الله د کوم عبادتونه چې کوم مال طاقت راکړي چې همیشه کو حدیث چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو زموږ الله سبحانه وتعالى نه امید ده ان شاء الله چې دا خبره به تاسو دې زړونو ته چولي او به تاسو زموږ د امید ده ان شاء الله چې زموږ په خبرو باندې به پوه شئ او عمل به وکوي ان شاء الله عمل لک کوي خو همیشه کوي او افرأيت الذي تولى واعطى قليلا واكدى الله غسړې دې لیدلې چې لګ مال ورکو به بند شو به پیسې ختم شو پیسې به نه ورکول عبادت ختم شو الله داغه یعنی بدی بیان کړی چې لږ وخت پورې پیسې ورکړي به څه شو بیا بند شو نو ځان داغه چا شم کو چې لږ وخت پورې منځ او لږ وخت پورې ذکر او لږ وخت پورې عبادت او لږ وخت پورې کوشش او مهنت او به اخر کې چې ګوري بلبل شی ته جوړ شوی ولیا بالله الله سبحانه وتعالى زموږ د اعمالو حفاظت وکړي والله سبحانه وتعالى موږ توفیق راکړي چې موږ د خپل اعمال د مرګ پورې د شان جاری او ساری وساتو والله سبحانه وتعالى زموږ اخره خاتمه په ایمان سره کې هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.